هارون رشید بادشاه د خلافت دربار ته راغی. ټول کارکوونکي د دربار ورته ودرېدل. بهلول هم موجود و خو هیڅ پاملرنه ونه کړه. هارون رشید بادشاه بهلول ته وویل: ای بهلوله، آیا ته ما نه پیژنې چې هیڅ پاملرنه ونه کړه؟ ټول کارکوونکي د درنښت لپاره ودرېدل خو ته اوس هم ناست دي. بهلول ورته وویل: ښه دې پیژنم، ځکه درته ونه درېدم. ته هغه څوک یې چې د یوې قطرې مردارې اوبو څخه پیدا شوی. اوس هم ستا په خېټه کې ډېره مرداري شته، او چې کله مړ شوې نو بیا به د چینجیانو د خوراک یې. پر هارون رشید باچا د بهلول خبرو ډېر زیات اثر وکړ او غلی شو. مطلب د دې دا ده چې انسان دپاره لوی او کبر دا ښه نه ده، ځکه لوی او کبر دا د الله جل جلاله صفت دی. د الله جل جلاله سره ښایي. سعدی صاحب په شعر کې فرمایي: تکبر عزازیل را خوار کرد، به زندان لعنت گرفتار کرد. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی، هغه مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: چا چې عاجزي اختیار کړه الله جل جلاله هغه انسان ته په مرتبه پورته کړي، او کوم انسان چې تکبر او لوی وکړه الله جل جلاله هغه انسان د ځمکې سره ځمکه کړي، د ځمکې سره به برابر کړي. ځکه د انسان دپاره لوی او کبر ښه نه ده. مخکې مې تاسو ته وویل چې دا صفت یوازې د الله جل جلاله ده.